دنیا نه څه غواړې او څه ورسه کې څه کې واده ورسه کې دنیا نه څه غواړې او څه ورسه کې څه کې واده ورسه کې مړه چې شپه ورځې وکړي رانه خپل دې نه کا چې ورته ټول عمر لګې شي رانه شل دې نه کا دغه یوه جوړه دی چلې د بدل دې نه کا یا خو دې مازغه او یا خو دې دا سر کار نه کوي یا جوړې ودې ځکه دې نظر کار نه کوي عقل دې په ښو کې دی او عقل دې اکثر کار نه کوي دا عذابونه او رنګ په رنګ حدیثې نه ویني د خلکو چې راخستي په اوږو جنازې نه ویني رڼا بلته نه وي را روانې تورې شپې نه ویني ملګرو سلامونه نیکی هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او ښه ساعتونه مې ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو د بلا مو د وروستو زمونږ یو داسې ملګری نن موږ سره ناستې کوي چې ستاسو په زړونو او ذهنونو کې د ده یو خپل مقام دی ډېر ښه نظم لیکي د ډېر ښه نظم سره سره یو ډېر بل غونتې انداز هم لري ښاغلی شعیب باجوړی صاحب دی بلا ملګرو غوښتنې کولې چېرې شعیب صاحب څه شو نن هم را پیدا کړی دی روژه هم ده خو موسم ډېر ښکلی و موږ ویل چېرې شعیب صاحب نه به څه اورو نو شعیب صاحب تاسو ته هرکلی هم وایم او زموږ ملګرو له هم څه راوړي ډېره زیاته مهرباني غازي نادان وروره بس پیاله به ورته یو څو شعرونه ویو چې ستا تجربه منمه یو انسان وژني ښه په کمال له ټول قام وژني ستا تجربه منمه یو انسان وژني ښه په کمال له ټول قام وژني د دې دور انسان زه تا ښه پیژنم چې د لاس بر شي نو د خپل کور بابا جان وژني د دې دور انسان زه تا ښه پیژنم چې د لاس بر شي نو د خپل کور بابا جان وژني دی ستا د ازار د زوره نه دی خبر که ودې کې خیري یتیمه خان وژني دی ستا د ازار د زوره نه دی خبر که ودې کې خیري یتیمه خان وژني چې میښې سپینې خبرې دي دنیا ته وکړي چا ویل کمال دی وکړو چا ویل ځان وژني چې په شعر کې د نشې صفت شروع کې شرابونه یادوه شرابو ته کارو وایه جامونه یادوه په شعر کې د نشې صفت شروع کې شرابونه یادوه شرابو ته کارو وایه جامونه یادوه ساقي او میخانه ورپکې ښه بله خواږه کې ظالمه لږ د مرد راخو ګوټونه یادوه ساقي او میخانه ورپکې ښه بله خواږه کې ظالمه لږ د مرد راخو ګوټونه یادوه زه چې واورم فریاد د یوې پیغلې لیوانې شم تکڼه شته بنګړي او شنه خالونه یادوه دغه نظم به راته ویمه نادان وروره چې نوی نظم دی نوی دی او چې د مرګ نه پټېده نشته یو وار به خوري په دنیا مه نازېږه د مرګ ګزار به خوري د مرګ نه پټېده نشته یو وار به خوري په دنیا مه نازېږه د مرګ ګزار به خوري ای په پیسو باندې مینه اشنا ډېرې په اعتبار خوړلي دنیا د خدای ظالمه سې مرګ درته یادېږي که نه دنیا نه څه غواړې او څه ورسه کې څه کې واده ورسه کې دنیا نه څه غواړې او څه ورسه کې څه کې واده ورسه کې مړه چې شپه ورځې وکړي رانه خپل دې نه کا چې ورته ټول عمر لګې شي رانه شل دې نه کا دغه یوه جوړه دی چلې د بدل دې نه کا یا خو دې مازغه او یا خو دې دا سر کار نه کوي یا جوړې ودې ځکه دې نظر کار نه کوي عقل دې په ښو کې دی او عقل دې اکثر کار نه کوي دا عذابونه او رنګ په رنګ حدیثې نه ویني د خلکو چې راخستي په اوږو جنازې نه ویني رڼا بلته نه وي را روانې تورې شپې نه ویني ته په دې نیمګړي ژوند خپل مقامي چوت غواړې ته په دې نیمګړي ژوند خپل مقامي چوت غواړې ښه بلا ساده د یو دوه ورځو عزت غواړې ګوتې په دنیا کې یو تمه د جنت غواړې په ژوندانه داسې روان جوړ شه په واده ښه کلک مسلمان جوړ شه حرکت د ځناور وکړي انسان جوړ شه دغه ړانده کارونه په زندګۍ مه کوه دغه ړانده کارونه په زندګۍ مه کوه دا کاغذونه د اعتبار په دې روپۍ مه کوه واده د ریزو خو هغه کلې د سړي فکر د روټۍ مه کوه دومره نازونه په دولت مه کوه دومره نازونه په دولت مه کوه که ستا په لاس وي صاحبه زما عزت مه کوه زما خبر ولرم خدای ورکلی منافقت مه کوه چې بنګړي یادوي د هغو نورو نه دي زما خبرې منه د سپینو تورو نه دي د زړه په زور نیستې څه د کمزورو نه دي ډېر ښه که دې ومنې د مخکې تک تاوان به نه وي که پیدې در نه که نقصان به نه وي ټپه د امن راوړي د شعیب شلېدلی نور ګریوان به نه وي ډېره مننه ډېره زیاته مننه داسې څوک شته چې زندګي ورته د کار وښیي لکه بچي ته چې یو پلار وښیي
داسې څوک شته چې زندګي ورته د کار وښیي لکه بچي ته چې یو پلار وښیي که زه مړ وم دا مازغه مې چاله ورکړي چې دې قام ته صحیح لار وښیي. یو څو نور شعرونه دي چې بس ته د وطن پیغلې سرتور نه منم جنګ او ورک شه زه تا نور نه منم. بس ته د وطن پیغلې سرتور نه منم جنګ او ورک شه زه تا نور نه منم. په زړه سپین په ایمان ټینګ پیدا دي داغ د پښتون په لمن تور نه منم. په زړه سپین په ایمان ټینګ پیدا دي داغ د پښتون په لمن تور نه منم. د یو وخت خورم د بلې نه خورم خو د کبرجنو خلکو زور نه منم. دا به بس یو ډېره زیاته مننه ډېره مننه آباد اوسئ ډېره مننه خبرې خو تاسې نه هم نه کړي نو خامن دی ډېره زبردست ډېره زیاته مننه. قدرمنو شعیب باجوړی صاحب موږ سره ډېره موده وروسته کېناستو څه نظم یې لیکلی او څه خواره واره شعرونه انتخاب یې کړی د خپلو شعرونو ډېره زیاته مننه یې کوو چې موږ سره کېناستئ. تاسو ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.